زما د ژوند لار که ازغنه وي نو سم به وکم زما نیازبینه او په ما ګران دی خدای خوشحاله لري د نړۍ هر یو کام موړ او ښه خوشحاله غواړم په تیره تیره نر افغان دی خدای خوشحاله لري. صدر محفل محترم مشر ممر شفق صاحب، مشر میلما قدرمن روخان یوسفزي صاحب، عبدالحمید زاهد صاحب، نور د اسلام آباد نه راغلو میلمنو، د ثوابې ملګرو، د سوشل میډیا ملګرو، سلامونه، احترامات، آداب. د عبدالحمید زاهد صاحب په شخصیت باندې خبرې کیږي نو یو څو شعرونو نه وړاندې به زه د دې د فن او شخصیت په حوالې سره د دې محترمو مشرانو په وړاندې ګستاخي او بې ادبي وکړمه، څو خبرې به زه وکړمه د دې په اجازت سره چې عبدالحمید زاهد صاحب خپل چې کم د دې 13 کاله ادبي ژوند دی نو چې هغه مونږه د تخبې نه شروع کړو او کله دی د سکول د ژوند نه اوزګاریږي او معاشي هلو ځلو کې په هغه وخت کې روزي چې د نن نه 50 کاله مخکې په مجموعي توګه زمونږه په ټول وطن کې د غربت یو ژوند او حالات به سختو نو په هغه سخت وخت کې که یو خوا زه دې د شخصیت په حواله دا ووایم چې د دې په ذمه باندې د خپلو رونو خویندو بوج چې کم وخت کې د دې والد محترم په کډ بیمار پراته و دغه ټولې ذمهوارۍ په دې باندې راځي نو دې د دغه ټولو رونو خویندو ذمهوارۍ د هغې تربیت، د هغې تعلیم، د هغې هر قسمه خیال ساتلو سره سره د پښتو ادب دپاره چې کومې هلې ځلې کوي نو هغه د مشران ګواه دي چې په تخبې کې پښتو ادبي ټولنې تخبې د سوري د لاندې د لوی کچ ادبي دستوري هلته کې کوي او د پښتونخوا د هغه وخت چې اوس خدای بخلي زموږ څه مشران او څه ژوندي دي او هلته کې د لوی کچ ادبي دستوري کوي. د هغې نه علاوه بیا چې کوم د خپل هلته کې کاروبار شروع کړو یو د کتابونو دوکان یو نو هغه بیا د دغه ادبي هلو ځلو په وجه باندې متاثره کیږي او دی بیا د حلال رزق په لټون کې د مارګلې لمن اسلام آباد ته راځي. اسلام آباد ته راتلو سره یو څو کاله خو دی چې کوم دی نو په خپل کاروبار باندې توجه ورکوي او دا یې ثابته کړې ده چې شاعر ادیب که هغه نثر لیکي که شعر لیکي نو دی د خپل کردار په ذریعه باندې دا ثابته کړې ده چې یو لیکوال چې کوم دی نو صرف د ګفتار سړی نه هغه د کردار سړی هم وي او هلته کې په اسلام آباد کې دی چې فقط د یو څو زرو روپو نه خپل کاروبار شروع کړی په ډېر سختو تکلیفونو کې نو د خپل شپه ورځ محنت په برکت باندې د ایماندارۍ په برکت باندې او د پاک صفا سپېڅلي کردار په برکت باندې هغه کاروبار یې نن سبا ډېر زیات وسیع شوی چې د هغې په برکت باندې زموږ دغه ملګري په اسلام آباد کې که یو طرف ته پښتو ادب سره د هغې نه علاوه د خپلې کورنۍ د خپلو بچو پالنه یو طرف ته چې دی د رونو خویندو د پرورش د تعلیم تربیت نه اوزګاریږي نو بل طرف ته د ده بچي را رسي او د دغه کاروبار او د دغه ایماندارۍ او د ده چې کوم خپل معاشي حلال رزق حلال پیسې دي نو په هغې باندې د خپلو بچو پرورش د هغې تعلیم تربیت د اسلام آباد په اعلی تعلیمي ادارو کې کوي نو دا هم د یو شاعر ادیب دپاره چې کوم دی نو دا یو ډېره لوی د کریډټ او د پیدې او د فخر خبره ده چې زیاتره لکه ځینې د ملګرو دا خیال دی چې شاعران صرف شعرونه لیکي ځان ته خیال نه او داسې ده هم ځینې زمونږه د معاشرې خلک مونږه دینی یا دنیاوي سمیشن سلسله کې چې روان شو نو خپل ځان هم هیري، خپلې کورنۍ هم هیري، خپلو بچو نه لاپروایو نو عبدالحمید زاهد صاحب په اسلام آباد کې خپل کاروبار سره پښتو ادب سره پښتو ژبې سره هلته کې چې کوم د دې قربانۍ دي د دې هغه هلې ځلې دي نو هغې سره سره بیا دی د خپلو بال بچ د هغې ښه تربیت نه په موجوده دور کې چې د هر پښتون دا فرض جوړیږي د ټولو نه ښه چې مونږه د خپلو بچو ښه تربیت وکړو هغې له یو ښه شعور ښه تربیت ورکړو نو دی د خپل ادبي هلو ځلو سره سره دغه هر څه مخ په وړاندې بوځي
د بدقسمتۍ نه د څه وخت نه ناروغه دي ډېر زیات. مونږ ټول اسلام آباد ملګري ورسره هم پریشانه دي. دی په دغه ادبي سفر کې یو طرف ته خپله شاعري کوي، خپل شعري مجموعې محیط راځي، نو د هغې نه علاوه بیا دغه چې کوم سپېڅلي مشران دي اثر افغاني صاحب، سلیم راز صاحب او ممر شفق صاحب، د دې په حواله باندې دی چې کوم دی نو کوم ګټور لیکونه را جمع کړي دي او هغې له بیا د خپل جیب ګټه وټه په هغې باندې لګوي او په انتهایی بیمارۍ په حالت کې. ما یو خبره پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد د سوري لاندې چې کله د دې کتابونو په حوالې سره یو پروګرام و، نو په هغې کې څه ملګرو ډېر زیاتې د دې کارنامې وستایلې او بیا زمونږ یو پروفیسر صاحب ورته دا هم وویل چې زه ورته اوس یو بل مشر یادوم، اوس د هغې هغه خدمات او هغه مقالې د هغې هغه لیکونه را جمع کړه او هغې له هم کتابي شکل ورکړه. نو ما هغې سره وخاندل چې اوس به یې لغونتې پرېږدو ځکه چې ډېر زیات ناروغ هم دي. نو دغه چې کوم تاسو یادوئ دغه خدمات او دغه چې کوم فرایض دي، ذموارۍ دي، دغه که دله لغونتې آرام ورکړو او د دې په ځای زمونږ هم فرض جوړېږي چې څومره زمونږ دغه مشران دي که هغه په حق رسېدلي دي یا ژوندي دي، نو د هغې دغه نثري لیکونه یا په هغې باندې کار کول، هغه کتابي شکل هغې له ورکول په دې نیت سره چې دا محفوظ شي او په راتلونکي وخت کې ته مونږ په خپله او زمونږ چې کوم کشران دي هغې ته هم پیدې پورته کړي. یو بل مثبت اړخ د دې د شخصیت چې پروفیسر ظاهر شاه ظاهر صاحب وي چې کله زه د اټک په سیند باندې ورپورې وځم نو زه اټومیټک نیشنلیست یم. هغه وایي چې زه زما دې څیزونو نه انتهایی کړنګ دی، خو چې زه په سیند ورپورې وځم نو زه نیشنلیست یم. نو په پینډۍ اسلام آباد کې د مارګلۍ په لمن کې هر یو پښتون د خپل کلي علاقې سفیر دی، د خپلې صوبې سفیر دی او هلته کې چې د هغه کم کردار دی د نورو قومونو د وړاندې، هلته کې چې مختلف قومونه آباد دي، نو د هغه د خپل کردار نه دا ثابتوي چې دی د کومې علاقې سره تعلق لري، د کومې صوبې سره تعلق لري. نو که هغه ښه یو کار کوي نو هغه ټوله علاقه او صوبه پرې ښه یادېږي، او که چېرې خدای مکړه د هغه نه داسې څه منفي کارونه کېږي نو هم بیا د کلي علاقې دپاره د بدنامۍ سبب جوړېږي. خو عبدالحمید زاهد چې هلته کې کوم د ادبي ما د دې د خدماتو ذکر وکړو، نو یو بل مثبت د دې د شخصیت چې کوم اړخ دی نو هغه دا دی چې د پینډۍ اسلام آباد په مضافاتو کې چې مونږ کوم ځای کې چې زه هم اوسېږم او ذاتي طور زما کومه مشاهده ده، نو هغه دا ده چې هغه ځای کې ګڼ شمېر پښتانه هم آباد دي او زمونږ زیاتره هغه ځای کې مزدورکاره طبقه ده. هغه ځای کې بیا مونږ ته مسایل ومي په هر حواله سره د مقامي خلکو طرف نه یا د نورو ادارو د طرف نه. نو عبدالحمید زاهد صاحب چې تاسو که ورله ورغلی څه ملګري زموږ د اسلام آباد ملګري مونږ د ډېر د نږدې نه پېژنو، نو ما دی باندې یو خاکه لیکلی و، په هغې کې مونږ ما دا لیکلی و چې دې سره یو ریک دی نو هغه د پښتنو د سیویګانو نه ډکي د مختلف چې کوم ځای کې ورته یا څوک ذکر کوي یا ورته وایي چې یاره پلانکې ځوان دی، دومره تعلیم یې کړی دی، بېروزګاره دی، نو هغه د سیویګانو ورسره دغه یي او چې څومره دې سره دغه هلته کې دې ملګري راځي مخوریز د دې دوستان د هغه ځای ادارو کې یا په نورو حوالو سره او دې مناسب ګڼي، نو هغه ځای کې هم بیا دی د خپل پښتون کام نه بېغوره کېږي نه او بغیر مخ مروت نه هغه منډې تړې وي. یو هفته مخکې یو بله زه درته حقیقت بیان کړم چې هفته 10 ورځې مخکې انتهایی دی ډېر زیات په تکلیف کې و، د هسپتال نه راوستو، ما د خپل آفس نه چوټي کړه، نو زه په دې غرض باندې د دې کور خوا کې کوزېدم، د دې چې کوم سټور دی هلته کوم چې دی د زري دوایانو دی کاروبار دی چې د تپوس پوښتنه وکړم، نو د کوزېدو نه مخکې ما دې ته ټلیفون وکړو چې زه رالم او دې ځای کوزېږم، در ما چې تاسو حال اول معلوم کړم، ما ته یې وویل چې دغه ځای چوک کې ودرېږه، بس زه درالم. زه چوک کې ولاړم، دې راله، دې سره 4-5 ملګري وو، ما ته یې وویل چې یاره دلته کې هغه پلان کې یو مشر دی، یو چودري صاحب دی او دا ملګري دی، د دې څه مسله ده، بس هلته کې ورځو، نو بس بیا ځو. او یا یو لاس په دې بل لاس کې نیولې هم تکلیف ورته هم په دغه ورځ د هسپتال نه هم راغلو، نو ما ورته وویل چې ستا تکلیف وایي چې تکلیف به کېږي. مې دا ملګري د کوم ځای دي، څوک دي؟ هغه ملګري
داسې نه ګیني چې زمونږ او ستاسو دې سره یو کلک تعلق یا تړونو د دې سټور ته راغله هلته کې څه خبرې اترې کېدې بیا یې وایي چې یاره دلته کې څه زورور خلک دی زمانه یو پلاټ نیولی دی او دومره پکې دا مسلې شوي دي نو بیا دی هغه کسان خپل سټور یې بند کړی دی او په ګاډي کې ناست دي او هلته کې هغه چې کوم د هغه ځای هغه مشر و هغه چودري صاحب و د هغې ځای ته زه هم لاړم ما هم د دې خبرې اترې واورېدې د هغې هغه مسله حل کړه دا مثال مې صرف په دې حوالې سره درکوم چې دی هلته کې د خپل ځان نه هم نه دي بېغوره شوي د خپلو کورنۍ د خپلو بچو نه او د پښتون کام نه څه چې د انسانیت نه هم هلته نه بېغوره کېږي او چې کوم ځای کې د ځپلي طبقې اواز او خبره راځي نو دی صرف په شعرونو کې نه ده کړې دی صرف په روښانه سباوون کې چاپ کړې نه ده په عملي طور باندې دغه ګامونه هغوی پورته کوي وخت مې زما په خیال سیوا واغسته خپل شعرونه وړاندې کوم دا یو څو شعرونه چې ستاینه دې د فن وکړم که نه د شخصیت ستاینه دې د فن وکړم که نه د شخصیت شاعر یې منفرد او هم انسان یې د صفت پریوانه رب درکړي د اخلاقو چې دولت پریوانه رب درکړي د اخلاقو چې دولت نو ځکه در عطا د هر ډګر باندې عزت جوسه د خدای درکړي زړه راښکونکې مزیداره خوږه پسته لهجه خواږه لفظونه خوشګفتاره بېداغه بې ضرره باشعوره باکرداره په مخ ملازه نه وایم قسم پې کوم یاره حساس لري طبیعت نو زړه په هر چا دې خوږیږي د کام په بده ورځ اوښکې د سترګو دې تویږي ګیني نو دلته ډېر شته چې د بل په درد خندیږي چې غورځي خوشحالیږي پرمختګ ته خفه کیږي او اخیری باندې چې لږ ذکر به دې وکړم شاعره د شعرونو د لوس لغړ بچو په حال غصه او احساسونو روښانه سباوون کې د اعلی نظمونو د کام د لارښودنې مدلله مضمونونو مننه دا زموږ ډېر خوږ ملګری او ښه شاعر او لیکوال ښاغلی سردار فضلي چې د ښاغلي عبدالحمید صاحب په حواله باندې په خپلو الفاظو کې ساده الفاظو کې ډېرې خوږې خبرې هم وکړي او زموږ ملګرو ته د حواله او د شخصیت په حواله ښه معلومات ورکړل همدارنګه یو خوږ نظم واوراوه او اوس زه دا یادونه وکړم چې بل پرون ما ته د ډاک د لارې نه د ښاغلي زاهد صاحب دغه په میز پراته کتابونه د صمیم راز سریزې او د قاضي عبدالحلیم اشرف افغاني دور یتیم او د ده د شاعرۍ ټولګه روښانه سباوون په ډاک کې راغله نو زه چې کله ماخوستن د هغوی مطالعې ته کېناستم تاسو باور وکړئ چې دومره خوند مې ورباندې واخیستو چې ان د شپې تر 2 بجې دغه کتابونه ما مطالعه کول او د هغوی هغه شعرونه د هغوی د حلیم صاحب د اثر صاحب هغه علمي مقالې زه دومره متاثره کړم چې زه تاسو ته خبرې په الفاظو کې نشم یادولی نو ما پرون یو وړوکی نظم لیکلی دی د دې حواله باندې دا تاسو سره شریکول غواړم او بیا به موږ ازادې مشاعرې ته راځو د روښانه سباوون تازه وږمې دي د روښانه سباوون تازه وږمې دي د غزل او نظم مستې ترانې دي د قاضي عبدالحلیم اثر دی د قاضي عبدالحلیم اثر دی د زاهد قلم پرې کړې تبصرې دي هم د راز سریزې ډکې له رازونو هم د راز سریزې ډکې له رازونو پورته کړې یې لفظونو ترې پردې دي او د قلم په تقدس زموږ باور دی د قلم په تقدس زموږ باور دی او عصري مو پاڼې پاڼې صحیفې دي او لکه ستوري هم خندېږي هم ځلېږي لکه ستوري هم خندېږي هم ځلېږي دا د کوم یتیم د اوښکو دانې دي او د زاهد دی خوارکش او رسا ذهن د زاهد دی خوارکش او رسا ذهن راسپړدلې څه نایابه خزانې دي او صرف پښتو یې په صلیب د خېژولې صرف پښتو یې په صلیب د خېژولې دا د کوم دهشت او جبر تقاضې دي او نور پښتون شعور ورو ورو په پخېدو دی
ورو ورو په پخېدو دی را ایسار یې د وهم قافلې دي. ډېره مننه. ګرانو ملګرو، له دې نه وروسته به زموږ آزاده مشاعره روانه وي او محفل به انشاءالله دود ساتو. خو زموږ ډېر محترم مشر مېلمه له صوابۍ نه راغلی د لر او بر د پښتو ادب د صحافت د اردو او پښتو ژبې د ښه لیکوال شاعر ښاغلی روښان یوسفزی چې د نننۍ غونډې مشر مېلمه هم دی، نو دی خواهش لري چې بېرته کلي ته لاړ شي او په کلي کې هلته د یو پروګرام دی، د مشاعرې د مدني پروګرام دی او ملګرو سره یې وعده کړې ده. ستاسو په اجازه باندې زه محترم روښان یوسفزي ته بلنه ورکوم چې هغوی زموږ په غونډه باندې نظر هم وکړي، د زاهد صاحب په حواله باندې خبرې وکړي او په خپل سره څه کلام دي هغه هم د ملګرو سره شریک کړي. زموږ ډېر خوږ ملګری ښاغلی روښان یوسفزی، دلته کېناست. چې زما په چمن راشي ګستاخي کا، زما په چمن راشي ګستاخي کا، د شبنم په څېر عمر یو زمان کې چې کشور د افغانانو معطر کا، چې کشور د افغانانو معطر کا، د هر بیت مصره مې زلفې د خوبان کړي. الهي د خپل حبیب له برکته، الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشاء رنګینه د رحمان کړي. لهر ساول د دې نننۍ دستوري غونډې صدر صاحب میر شفق صاحب زمونږ ډېر سینیر، زمونږ ډېر محترم مشر او د چا په درناوي کې چې دا غونډه را جوړه شوې ده ملګری عبدالحمید زاهد او د دې ټولنې زه ډېره مننه کوم، خصوصا د سعدالله میوند چې دی وخت په وخت کله کله داسې ما سره رابطه هم کړې ده، میسیج هم راځي او دلته دوی دا په دې ځای باندې دا د خپلې ژبې او د خپل کلتور خبره کوي او خوشحاله په دې شوم چې یو خدا ده چې ډېر وخت پس ډېرو ملګرو سره پکې لیدلي شول. راشد خټک عمر الو د اسلام آباد نه عبدالحمید زاهد سره مفتي لګیا چې ډېر وخت پس ملاقات وشو. دغه رنګ شفق صاحب مونږ پکې ولیدو، وخت پکې تېر شي، دا یو بهانه هم جوړه شي. هغه د اردو تقریب والا خبره ده چې دا څه یو بهانه پکار ده. بهرحال ما ته خو سردار یوسفزي اوس خبره وکړه، نو زه خو په دوه کې حیران په دې شوم چې زمونږ نن په تولیري کې زمونږ کلیزه مشاعره وي، ډېره درنه مشاعره وي هر کال، نو هم نن هغه مشاعره هم ده او د هغه مشاعرې ټوله هغه ذمهداري او هغه چې کوم دی نو زما په اوږو باندې وي. نو ما دوباره چې د عبدالحمید زاهد زمونږ دومره خوږ ملګری دی چې د دوی نامه راله او دا خبره راله، نو ما وایي چې بس هر څنګه چې وي نو ازیرېږم به، دا د دوی مینه ده. ګنې زه په خپله دومره دغه نه یم چې ګینېره دا مشران زمونږ ژوندي دي او خدای دوی لري. خو کتاب هم سلیم راز صاحب باندې چې دوی کوم د دوی دغه سریزې راغونډې کړي د سلیم راز صاحب، هغه یقینا چې ما کتلی و او بیا پې ما په ایکسپریس اخبار کې چې کوم دی نو یو کالم هم لیکلی و، ځینو ملګرو به لوستی مې ما شیر کړی مو په دغه دا د عبدالغني بسر افغاني صاحب په حوالې سره چې دوی کوم کړاو کړی دی، کومه خواري کړې ده، دا کتاب ما ته دوی هغه بله ورځ راولېږلو، اوس هم ما سره ګاډي کې پروت دی او ما پرونه راسې هغه کتاب لوستو. نو د ټولو نه خو بهتره خبره دا ده چې دا نن زمونږ د خودنمایۍ یا د پبلیسیټي دا چې کوم کلچر دی په داسې وخت کې چې یو سړی لګیا وي او هغه خپله سرمایه خپله پیسه د خپلو بچو د خولې نه راشو کوي او هغه د ځان دپاره نه،
هغه د خپل ژبې لپاره یا د خپل کام هغه سپېڅلي خلک چې هغوی د ژبې ته د دې کام خدمت کړی دی او هغه د ولس ته چې کوم دی نو د هغوی هغه لیکونه ورسوي، د هغوی هغه پیغام ورسوي، د هغوی هغه علم منتقل کړي. نو زما په خیال چې دا د ټولو نه لویه غوره خبره ده. او په دې حوالې سره چې موږ ګورو نو ښاغلي عبدالحمید زاهد چې کوم دی دوی دا سلسله چې کومه روانه کړې ده او بیا خاص کر زه خو ما د اثر صاحب د دغه نه هم داسې د ځینو کتابونو نه واقف او بیا دام زما په علم کې اضافه وشو چې موږ خو بړومبې دا د خلیق صاحب په حواله چې کومه خاکه لیکلی شوې وه نو موږ وایو چې کنې دا ړومبې خاکه د اثر صاحب د دغه زه په هغې یو خبره کوم چې د حیران شي سړی چې عبدالعلیم دا اثر افغاني صاحب چې په خلیق صاحب کومه خاکه لیکلې وه او بیا موږ ګورو چې په هغې کې هغه د وروسته چې کوم د اردو خاکه نګاران دي یا د خاکې پاتله چې کوم د هغې تعریف دی نو زه حیران شوم چې مخکې موږ دا لوستو وه چې په هغه خاکه کې دغه ټول لوازمات هغه ټول صفتونه چې د خاکې کوم دي هغه دور کې هغه زمانه کې عبدالعلیم اثر افغاني صاحب بیا د خپل کلتور په چوکاټ کې دننه زمونږ دلته ډېر دا زموږ سینیر ناست دي ډېرې د اردو زموږ چې کوم دی نو خاکې مونږ کتلي دي لولو زړې نو هغوی پکې هغه رنګ د خپل کلچر خیال نه دی ساتلی چې څنګه د یو لیکونکي په هکله باندې هغوی ډېر